دا هم اوس د افغانستان کرکټ بورډ شو او که د دوو ډلو جنگ. تجملوک وای عاطف مشال کرکټ د تباهۍ په لور روان کړی. ملګرو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، په ډیرو نه ویل شویو خبرو به تاسو خبر شئ. د افغانستان د کرکټ بورډ غړي تجملوک عالم تېره ورځ د آفتاب عالم د قضیې وروسته له ډیرو نه ویلو پرده پورته کړه. هغه په پاکستان کې په افغان سفیر او د کرکټ بورډ په غړي عاطف مشال تور پورې کړ چې د افغانستان کرکټ یې د سیاست په لور روان کړی دی او نږدې ده چې د کرکټ بینډ او له منځه یوسي. تجملوک عالم په عاطف مشال تور پورې کړ چې تېره ورځ یې د افغان کرکټ بورډ د ادارې اجرایي غړي ضیاء الحق ضیا، عبدالهادي دریز او تدارکاتي مدیر او د مالي مسؤل لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړې وه. د تجملوک پر وینا عاطف مشال له دې کارکوونکو سره بېلابېلې پوښتنې کولې چې ولې مو له امول سره د نړیوال جام سپانسرشیپ قرارداد په کمو پیسو کړی دی. دغه راز دا غړي توهین کړی هم وو. تجملوک وایي آیا د بورډ غړي چې حکومتي چوکۍ هم ولري حق لري چې اجرایه کارونو کې مداخله وکړي. تجملوک عالم وایي عاطف مشال د یوې غونډې په ترڅ کې د کرکټ بورډ درې غړو دولت احمدزي، اسدالله خان او نوید سیام کاکړ دندې د یوې او یا دوه اونیو لپاره وځنډولې، خو وروسته د نورو هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې مجرمان اعلان کړل او ورته ویلي دي له دوی سره به قانوني چلند وشي. عالم چې د کرکټ تاج ورته ویل کیږي دغه راز هغه ته د افغانستان کرکټ بنسټګر لقب هم ورکړل شوی دی او له پیله تر پایه په دې اداره کې له 13 کلونو راهیسې بېلابېلو دندو ترسره کوي. اوس دی وایي چې عاطف مشال کړنې د بورډ لپاره د جوړې شوي اساسنامې او د آی سی سی له قانون سره په ټکر کې دي، نو ممکن له همدې امله د افغانستان کرکټ بین کړي چې دا به په تاریخ کې یوه لویه ضربه وي. تاج زیاتوي په دې پوهیږو چې اجرایه ریاست او ریاست چوکۍ لپاره کوم پلان روان دی. په دې هم خبرې چې لوبډله یو ځل بیا د تباهۍ کاندې ته د لوېدلو په حال کې ده. هغه عاطف مشال ته ګواښ وکړ که چیرې په بورډ کې جوړه شوې محکمه ژر تر ژره ونه تړي، موږ به د افغانستان زرګونه کرکټران، ولایتي نمایندګان، د زونونو مشران خپل تصمیم ونیسو او د ټولو موضوعاتو ذمهواران به تاسې یاست. خو له نړیوال جام وروسته د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي په دې اداره کې د څېړنو خبر ورکړ. له دغه خبر وروسته یو شمېر مافیا ورخطا دي. ښایي په دغې مافیا کې تجملوک هم لاس ولري، ځکه له کلونو راهیسې چوپه خوله ناست و، خو نن د څېړنو په نتیجه کې خپله خوله خلاصه کړې او غواړي چې د څېړنو مخه ونیسي. د کرکټ مینوال بیا په عزیز الله فضلي غږ کوي چې هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د څېړنو مخه یې ونیسي. پرېږده چې څېړنې وشي، که څېړنې بېطرفه نه وي او عرضي وي، بیا اعتراض او مظاهرې دواړه د تاج حق دی ودې کړي. دغه راز یو شمېر کرکټ پوهان وایي آفتاب عالم چې د کرکټ ملي لوبډله کې وي کرکټ سم لور ته روان دی، خو چې آفتاب عالم نه وي بیا د تجملوک او کریم صدیق لپاره د کرکټ د تباهۍ لور ته روان ښکاري. د مبصرینو پر وینا په کرکټ بورډ او لوبډله کې اصلاحات د ټولو غوښتنه ده او ارزي څرګندونې باید خلک راوپارول شي. د ډول ده چې تېره ورځ عاطف مشال هم د آفتاب عالم د قضیې په تړاو د کرکټ یو راپور تایید کړی او خپل اړوند نظر یې ورکړی دی. هغه د ویب پاڼې ته ویلي چې دغه موضوع د دوی له وړاندې تعیین کړي او په اړه یې ډیسپلین انضباطي کمیټه په یو اونۍ کې دننه پلټنې بشپړې کړي. خو د آفتاب عالم د قضیې وروسته د ملي لوبډلې بل لوبغاړي او د آفتاب عالم ورور کریم خان صدیق هم د بورډ پسې خوله راخلاصه کړي او وایي بورډ سم لور ته نه دی روان، کرکټ مو د تباهۍ په لور روان دی. دی وایي کرکټ پو سره باید د رسنیو مسؤل خبرې کړې وای، نه عاطف مشال. آفتاب عالم د نړیوال جام په دوام ډیسپلین څخه سرغړونه کړې و او په دې یو ټکان ورکوونکي موضوع تورن شوی دی چې له افغانستان نوم یې په نړیواله کچه ضربه رسولې، خو آفتاب دغه راپور بې بنیاده بللی و. د خلکو پر وینا اوس نو د بورډ چارواکي د حتمي څېړنې